ملګرو اصل خبر سارا کیټیکې خور کو چې کله سارا کیټیکې لا یو راغله دغه خبره وکړه چې آوټ لوپره خپل خاون وجلی دی. بیا دې نه وروسته په سوشل میډیا باندې یو ټرند جوړ شو. که موږ تاسو وګورو دې نه مخکې هم دغه خبر ډېر زیات خور شوی و چې آوټ لوپره وجلی شوی دی. ولې زیات تر دغه جینکې دغه ټیک ټاکرې چې کله هم د دوی ویډیوګانې په سرچنګ کې نه راځي یا د دوی ویوز کم شي نو بیا خپل ویوز زیاتولو دپاره دوی دا قسمه خربې استعمالوي، لکه څنګه دې نه مخکې دوی هم دغسې کړي دي. خو اوس سارا کیټیکې دغه خبره بار بار کوي چې یاره دا کوم خبرې دی دا بالکل رښتیا دی، رښتیا وفات شوی دی، رښتیا خاوند وجلی دی. د خاوند چې کوم معلومات دی اصل معلومات دا هم راغلی دی چې خاوند سره یې داسې څه تنازعات وو او چې کله خاوند طلاق ورکو نو بیا هغې نه وروسته خاوند داسې څه مطالبات ورته ایښي وو چې آوټ لوپر یې د دې خبرو نه انکار کړی و. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انټرست ویډیو دی چې ټول معلومات نه تاسو خبر شئ چې آوټ لوپر یې په دغه وجه وجله. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره خامخا سبسکرایب کوئ. داسې ویل کېږي چې آوټ لوپرې ته خاوند دا یو خبره کوله چې ته به پردو سړو سره یا پردو هلکانو سره په ټیک ټاک کې نه راځې او نه به ورسره ویډیوګانې جوړوې. خو دغه آوټ لوپره چې کله هم د خپل خاوند نه وی طلاق اخیستی و بیا به هم دغسې هلکانو سره ګرځېدله چېرته یو ځای ته بتله. دې ټایم کې تاسو ګورئ په دې سکرین باندې دا د هغې ویډیوګانې دي. نو بیا هغې نه وروسته دغه خاوند یې راغلو په اسلام آباد کې ووجله. اوس د دې خبرې داسې کنفرم معلومات نشته چې دا رښتیا دی، خو که موږ تاسو دغه پوسټونه وګورو په سوشل میډیا باندې په زرګونو پوسټونه شوي دي چې او رښتیا یې وجلی دی په اسلام آباد کې.